سلام ستړي مشئ د نړۍ له ګوټ ګوټ د مهمو خبرونو دې ټولګي ته ښه راغلی. زه صفي الله ستانکزی یم. د اسپانیا کابینې دغه هیواد د صدر اعظم په مشرۍ د کټالونیا سیمې د وضعیت د څېړلو لپاره بیړنۍ غونډه وکړه. دا ناسته وروسته له هغه وشوه چې د کټالونیا جلا غوښتونکي سیمې مشر د اسپانیا له مرکزي حکومت سره د خپلواکۍ په سر د خبرو پیل وغوښت. کاتالونیا سیمه د مشر کارلس پوژدیمون تر اعلان وروسته بیا هم بې برخلیکه پاتې ده. پوژدیمون پرون ظاهرا د دې سیمې خپلواکي اعلان کړه، خو د دې سیمې د جلا کېدو نور رسمي کارونه یې وځنډول. د اسپانیا چارواکو ویل چې له کاتالونیا سره هر ډول خبرې باید له دې وروسته د قانون په چوکاټ کې وي. له ډیر مخکې تګ او په تاریخ کې تر ټولو لوی جنجال کې د کاتالونیا له اچولو وروسته ولسمشر پوژدیمونت دا سیمه یوې لویې بې برخلیکۍ ته رسولې ده. د اکتوبر د اولې نیټې تر ټولپوښتنې وروسته چې نوي فصلو کې خلکو مثبته رایه ورکړه، دا سیمه غواړي ډیر ژر له هسپانیا جلا او په یو خپلواک هیواد بدله شي. د امریکا متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د مرګوني اور د تلفاتو شمیر 19 تنو ته ورسید. 15,000 نور خلکو هم خپل کورونه پریښي او امن سیمو ته انتقال شوي دي. د کالیفورنیا په شمال کې 19 ځای اور لګېدلې چې 8 سیمې له جدي ګواښ سره مخ کړي دي. 150,000 هکتاره ځمکه سوځېدلې او له منځه تللې ده. څه باندې 3,000 تنه په موقتي خیمو کې اوسېږي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ویل چې له دې پیښې سخت غمجن دی. ما د کالیفورنیا له والي سره خبرې وکړې څو ورته ووایم چې فدرال حکومت د کالیفورنیا له خلکو سره ولاړ دی او موږ به په دې غمځپلي او سخت حالت کې له تاسو سره ووسو. په کالیفورنیا ایالت کې اور لګېدنې وروسته له هغه زیاته قرباني واخیستله چې د توندو بادونو په سبب له ټاکنو څخه اور د خلکو د کورونو په لور لاړ او زرګونه کورونه او تجارتي مرکزونه خاورې یې کړل. چین د شمالي کوریا په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواو غوښتي چې له زغم کار واخلي. امریکا پرون په یو پوځي مانور کې د کوریا په ټاپووزمه 2 B1 بم غورځونکي الوتکې وګرځولې. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کوریا ټاپووزمه کې وضعیت ډیر کړکېچن او حساس دی. چینایي چارواکو ویلي چې د هیواد دریځ واضح دی او د شمالي کوریا په لانجه کې نورې ښکېلې خواوې دي هم له صبر او زغم څخه کار واخلي. هیله لرو ټول ښکېلې خواوې له حوصلې کار واخلي، د ستونزې له لا پراختیا ډډه وکړي او یو بل دې نه پاروي. پرون د امریکا متحده ایالاتونو هوایي ځواک د کوریا ټاپووزمې پر سر 2 B1 ډوله بم غورځونکي الوتکې وګرځولې او د جنوبي کوریا جټ الوتکو یې ملتیا کوله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم پرون له پوځي چارواکو سره پر دې خبرې وکړې چې د شمالي کوریا لخوا ګواښونه څه ډول ځواب کړي. د کینیا وتلی سیاسي مخالف ریلا اودینګا د ولسمشرۍ دویم ځل انتخاباتو څخه ووت او له خلکو یې وغوښتل چې سوله ییز لاریونونه وکړي. اودینګا وویل چې د انتخاباتو کمیسیون د خپلو تېروتنو او قانوني سرغړونو د اصلاح لپاره هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې. دا خلک د کینیا د سیاسي مخالف ریلا اودینګا د پریکړې په ملاتړ لاریون کوي، خو پولیسو یې د ټیټ پرک کولو لپاره له اوښکې بهیونکي ګاز کار اخیستی دی. دوی وروسته له هغه نن په نایروبي کې سره ټول شول چې پرون د ملي اتحاد ګوند مشر ریلا اودینګا د ولسمشۍ له دویم ځل انتخاباتو څخه ووت. اودینګا ټینګار وکړ چې د لومړي دور انتخاباتو د رایو شمیر په ډاګه کړ چې ډېرې ګډوډۍ وشوې او لومړی وار و چې په ټوله افریقا کې یوې محکمې د رایو پایله لغوه کړه. او د لمریزې برېښنا په واسطه د چلیدونکو یا سولر موټرو د سیالۍ په اړه به مو کم اورېدلې وي. د دې موټرو یوه سیالي همدا اوس په استرالیا کې روانه ده. استرالیا چې یو موسم تر نورو مخکې د سولري موټرو په سیالیو کې مخکښي کړې ده او د سولر موټرو نړیوال چلند جوړ کړي. د جرمني موټر چلوونکي له خپل 9 سولر موټر سره تر نورو موټر چلوونکو چټک روان دي او 120 کیلومتره لارې وهلې. تر 9 وروسته د امریکا د میشنګن ټیم دویم دی، د جرمني بل ټیم ریډ شفت دریم دی او د بلجیم پنچ پاور ټرین څلورم او د جاپان ټوکای ټیم پنځم روان دی. د موټرونو په ساعت کې 90 تر 100 کیلومتره لار د لمر د برېښنا په زور وهي.
د لمریزي برېښنا په واسطه د دې موټرو سیالي له شمالي لری ښار ډاروین پایل او په اډیلایډ سویل ښار کې ختميږي چې وونی وخت به ونیسي. تر اوسه پورې یوازې یو جاپاني ټیم ټوکای د دې سیالیو ریکارډ لري چې د دوه لویو وچو ترمنځ دوره یې په نږدې 13 ساعتونو کې وهلې ده. د سولري موټرو د سیالي په اړه مو خبر واورید. دا او مخکینی خبرونه په azadi radio.com او facebook.com/azadi radio باندې بیا لوستلی شئ. تر بیا